د یادې کمپنۍ چیف اف سټاف اسد رضا د مارچ په 10مه شوه کې خبریالانو ته خبرو کې وویل چې د یاد ګیس نه سلانه 215 میلیون ډالر زر مبادله بچت کیږي. ماړی پټرولیم کمپنۍ شمالي وزیرستان کې د تیلو او ګیس موندلو کار کوي. لومړی په شوه او اوس یې رزمک ډویژن کې هم د تیلو او ګیس موندلو کار پیل کړی. د کمپنۍ چیف په وینا د یاد ګیس نه پایپ لاین غځولو او کامي ګریډ ته دغه شاملولو 80% نه زیات کار سرته رسېدلی. خو ځایي خلک بیا ګیلمن دي چې وزیرستان کې که څومره هم معدنیات راوځي خو ځایي ولس ته یې ګټې نه دي رسېدلی. د میرامشاه اوسېدونکي سیاسي او ټولنیز فعال سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د کاپر لویې ذخیرې دي. د ګیس او پټرولو ذخیرې راوځي خو پایپ لاین یې پنجاب ته غځول کیږي. په شمالي وزیرستان کې کاپر، کرومایټ او معدنیات شته، خو د بده مرغه ایسه پرې شمالي وزیرستان خلک ته د هغه شی فایده نه دوی رسول شوی څرنګه چې په چار دو په پیپې باندې چار لګیا دو پنجاب ته پیپی نه غځول کیږي، خو د بده مرغه د وزیرستان یو کېرته یا سپېره پیپ نه د غځول شوی. وزیرستان الریډي ډیر زیات سفر شوی ده، ځوانون بیروزګار دي، بار ملک ته مزدوري پسې په پیلي ترجیح باندې دا ګیس د وزیرستان خلک ته ورسره ځوانونو ته د روزګار مواقع ورکو. د شونه غځېدونکي ګیس پایپ لاین چې پنجاب میاولي ته رسونکی دی د دې ضد بکاخیل بنو او خواوشا کې ځایي ولس په وار احتجاجونه هم وکړل. د لاین غځولو کار یې وخت په وخت بند کړی. دوی دریځ و چې لومړی د ځایي خلکو ته ګیس ورکړل شي، خو د کمپنۍ چارواکو په وینا د پایپ لاین غځولو کار 83% مکمل شوی دی. د شمالي وزیرستان یو بل اوسېدونکی امید رضا وایي چې سیمه یې د قدرتي وسایلو ډکه ده خو په اختیار نه لري. نن هم په 24 ساعتونو کې دوی 1 غنټه بجلی هم نه موندوي. نن هم د شمالي وزیرستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو. ځایي ولس ته د شمالي وزیرستان هغې ته یو فوټ هم نه دی ورکړی شوی. بدبختانه زموږ وطن کې چې کومه دهشتګردي ده یا دهشتګردي د ډېر وخت نه په موږ باندې راتپلی شوې ده او بلې خواته زموږ وسایل دي په دې باندې موږ ته خپل اختیار نه میلاویږي. خو د ماړی پټرولیم کمپنۍ چارواکي اسد رضا خبریالانو سره خبرو کې وویل چې دغلته شوه کې د ګیس د صفایي پلانټ هم لګول شوی. 900 ځایي تعلیم یافته کسانو ته د روزګار موقع جوړې شوې، نور ځوانان به هم ورسره په روزګار شي. د میرامشاه محمد خیل په مقام د فوز انجینرینګ شعبې FW په نگرانی کې د چین یوه کمپنۍ د کاپر راویستلو کار کوي. د پخواني فاټا ډیولپمنټ اتارټي معدنیاتو ډایرکټر یعقوب شاه 2012 کال کې مشال ریډیو سره یوه مرکه کې ویلي ول چې شمالي وزیرستان بویا شینکي کې 15 کیلومتره ګیرچاپیر سیمه کې 1500 میلیون ټن کاپر پروت دی چې اوس د FW په نگرانی کې هغه راویستل پیل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.